سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو وروڼو ته. تاسو ته معلومات دی چې پښتنو افغانانو وروڼو پنجابي ارمي، دهشتګرد ارمي او د مسلمانانو دشمنه او د افغانانو پښتنو دشمنه ارمي بیا په سپین بولدک کې زموږ بېګناه افغانان فیصرې ماشومان او ځوانان شهیدان کړل. الان کې نن د غټ اختر شپه ده، 2020 کال 13 تاریخ د جولای. خو خبره ده د افغانانو ورونو چې په دې نور نه کېږي. په سوال لارئ زه مستقیم په اشرف غني صاحب غږ کوم چې ملي قیام که ته چېرته خرڅ شوی نه یې، که ته چېرته پرولل شوی نه یې، نن به ته د ملي قیام اعلان وکړي. ټول افغانان تا سره ولاړ دي، په لر او بر خاوره کې ټول تا سره ولاړ دي. او دا څنګه کېدی شي چې یو 80,000 طالبان د 48 ملکونو سره جنګ کولی شي او هغه له شکست ورکولی شي، او موږ 3.5 لکه پوځ لرو، موږ یو د پنجابي ارمي ته شکست نشو ورکولی. ټول افغانانو ته وایم چې ژوندي اوسئ، تازه اوسئ، ویښ اوسئ چې وخت را روان دی او موږ او تاسې د ملي قیام نه بله لاره نشته. والله چې دا باجوه په کابل په تخم کېنی که نه، یا پښتون افغانه که په لر کې که په بر کې، په خدای کې دې پرېږدي. والله چې ستا د عزت جنازې ویستي، ستا ځوانان یې شهیدان کړه، ستا ملکان یې شهیدان کړه، هر څه در سره کوي، هره لوبه در سره کوي. خو زه په یو شي څه خیرېږم چې خدای نخواسته ښکته مقبوضه افغانستان کې زموږ پښتانه افغانان وروڼه دي، د احمدشاه ابدالي بچیان دي هغه، چې دې سره موږ په مشته ګریوان نه شو. ځکه همیشه موږ تورپخې موږ خپلو افغانانو پښتنو سره په جنګ وروستي وو. په دغه ټکي رژیم نور زه وایم چې بسم الله الله اکبر اشرف غني صاحب نور اعلان وکړه چې ورځوپي او هغه تاریخ د احمدشاه ابدالي تاریخ ورته راژوندی کړو. په خدای چې د دې نه موږ منډې وینېستې زه د خدای راستي دي. د دې موږ ته توره معلومه ده، د دې پلار نیکه تاریخونه موږ ته معلوم دي. ته اسلام موږ ښودلی، دې ته موږ پرتوګ موږ اچولی. ملي سربازانو موږ ټول ولس تاسې سره وو. تکړه شئ، د احمدشاه ابدالي نوسیانو، د باچا خان نوسیانو، د خان شهید خان نوسیانو، د قهرمانانو نوسیانو، انشاءالله ټول ولس ستا په شا ولاړ. صرف د اشرف غني صاحب نه پوښتنه کوم چې ملي قیام به کې که ودې نه کړو، دی به په دې کې ستا لاس وي. خدای په امان.